سبحان الله روایت کې راځي ځوانانو شی واوري کم ځوان انسان یا کم ځوان زنانه چې ګناه کړی وي د الله جل جلاله کور ته راسي یا په کور کې دننه یو ځای انتخاب کې مسله واره کې د شپې تهجد ته ودرېږي او لاس پورته کړي چې الله ما وبخښه د ده د سترګې چې کوم هوش ته راسي الله در مشرق او در مغربه پورې در مشرق او در مغرب څومره قبرستان دي څومره مړي دي دغه څلوېښت ورځې عذاب پورته کړي د یوه ځوان په توبه باندې د ځوانۍ توبه الله ته دومره منظوره ده نن زموږ ځوانان ټوله مخ پر بله خوا راوړي ولې اوس وکاږم عاج پر فرض دی مال لري دولت لري ښه جلالت لري پیسې لري وده که ولاړم اج مې خرابېږي په لوی لار شیطان ته لارو جوړوي داسې نه دي په کار داسې نه دي په کار هېڅوک په ځان که چیرې د هغه رقم وي خو راسې مفتي به دا وایي یو سړی دی په دې نت باندې توبه نه کړي ما څه بیا ګناه کېږي نو زه به تا ته په دنیا کې مثال در وښیم یو سړی دی وږی شو ډوډۍ نه خورم ولې که مې وخوړه بیا وږی کېږم که مې بیا وخوړه بیا وږی کېږم په دې نت بیا ډوډۍ نه خوري دغه دې پاتې د یو وخت چا په دا نه ډوډۍ پرېږدم چې زه اوس ډوډۍ نه خورم ځکه چې ګانټه دوې ګنټې ما باندې بېرته وږی کېږم زه ډوډۍ نه خورم نو هغه رقم انسان چې خوراک نه پرېږدي ډوډۍ خوري او بلته بیا وږی کېږي بیا ډوډۍ خوري بیا وږی کېږي بیا ډوډۍ خوري ځان داسې جوړ کړه ګناه درڅه وسوه توبه وکړه بیا درڅه وسوه بیا توبه وکړه بیا درڅه وسوه بیا توبه وکړه حتی چې اویا وارې په ورځ کې درڅه وسوه اویا وارې توبه وکړه الله جل جلاله دې خامخا کړي